سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو هیله لرم چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د باینانس یو فری ریوارډ درښایم چې په دې ریوارډ کې تاسو کولی شئ چې د $1 نه تر $1.5 پورې کرنسي په وړیا ډول په باینانس کې ترلاسه کړئ. هر هغه څوک چې د باینانس اکاونټ لري نو دوی کولی شي چې دغه ریوارډ په وړیا ډول همدا اوس ترلاسه کړي. که چیرې تاسو همدا اوس دغه ریوارډ ترلاسه نه کړئ نو ملګرو وروسته بیا دغه ریوارډ تاسو ته نه درکوي، نو همدا اوس بیړه وکړئ دغه ریوارډ ترلاسه کړئ. نو ټوله طریقې به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم د دغې ویډیو څخه استفاده وکړي او دغه ریوارډ ترلاسه کړي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو به راشئ ملګرو خپل باینانس اکاونټ ته. کله چې تاسو خپل باینانس اکاونټ ته راغلی دلته ملګرو تاسو به په مور آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته مور ښکاري، په دې مور آپشن باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته بیا بله صفحه راخلاصیږي. لاندې به راشئ، په دې کې به تاسو لرن ایرن پیدا کړئ. دلته ملګرو تاسو ته په دې ځای کې ښکاري لرن ایرن، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته بیا بله صفحه راخلاصیږي. په هغه صفحه کې تاسو ته کوم ریوارډ چې دی هغه تاسو ته راخلاصیږي. نو په هغه ریوارډ کې به تاسو پوښتنې ورته حل کوئ. د هغې پوښتنو ځوابونه به ټول په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښایم چې کوم کوم سم ځوابونه دي. نو هغه ټول ځوابونه به زه تاسو ته در وښیم. نو لاندې به راشئ، دلته موږ او تاسو ته هغه ریوارډ راخلاص کړي. نو لږ انتظار ورته کوو. دا دی ملګرو موږ او تاسو ته دغه ریوارډ راخلاص کړو چې د هغه په نوم دی AXALAR په نوم ریوارډ دی. دا کرنسي دو چې 0.8 سنټه ورکول کیږي. نو د ترلاسه کولو لپاره به تاسو دلته په لاندې سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړو دلته بیا تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. کله چې تاسو ته بله صفحه راخلاصه شوه نو لږ انتظار ورته کوو. نو دلته زموږ طرف ته د انټرنیټ لږ ستونزه ده ځکه زر نه راخلاصیږي. کله چې ملګرو تاسو دغې صفحې ته راغلی نو دلته تاسو ته په دې ځای کې د کوم غشي نشان ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو تاسو کله کلیک وکړو نو له هغې وروسته به تاسو دلته په سټارټ کوایز باندې کلیک وکړئ. دغه تاسو ته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به پوښتنې راشي او اوس تاسو ته ملګرو د دغې اتو پوښتنو ټول ځوابونه در ښایم او یو یو یې تاسو ته ښایم. نو په دې لومړۍ پوښتنه کې به تاسو دغه یو ورته انتخاب کړئ، زه تاسو ته ښایم. نو په دې پوښتنه کې به تاسو ته 15 ورته انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړو په سبمیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ. نو په د بله پوښتنه کې به تاسو ته در ښایم دغه لاندې کوم یو چې دی څلورم ځواب د رولز اف انالایز دغه باندې به کلیک وکړئ. دغه به تاسو سبمیټ کړئ. نو په نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ. په د بله پوښتنه کې به تاسو نو ملګرو په دې کې به تاسو دغه دریم یو ځواب ورته انتخاب کړئ. په سبمیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نیکسټ کوېسچن باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ او په دې پوښتنه کې به تاسو دغه یو لاندې یو ورته انتخاب کړئ څلورم ځواب. دا مو چې کله ورته انتخاب کړو نو په نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ. په د بله پوښتنه کې به تاسو دغه دویم ځواب ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړو په نیکسټ کوېسچن باندې به ورته کلیک وکړئ. نو په دې پوښتنه کې به تاسو آل اف دغه به ورته انتخاب کړئ دریم ځواب. دا مو چې کله ورته انتخاب کړو په نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ او په دې پوښتنه کې به تاسو دلته دغه ځواب ورته انتخاب کړئ. تاسو ته ښایم دغه ځواب د دریم ځواب چې کوم دی دغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ او په نیکسټ کوېسچن باندې به کلیک وکړئ او په دې پوښتنه کې به تاسو دغه یو ځواب ورته انتخاب کړئ. تاسو ته ښایم د لومړی ځواب چې کوم یو دی دغه یو به تاسو ورته انتخاب کړئ. په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ټولې پوښتنې ورته انتخاب کړئ لاندې به تاسو په ویو ریزلټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو پوښتنې به بشپړې شي. نو دلته ملګرو تاسو ته ولیکل چې کوایز کمپلیټډ. نو ملګرو ستاسو پوښتنې حلیږي. له هغې وروسته به تاسو ته په 48 ساعتونو کې هغه ریوارډ تاسو ته درکول شي. دلته تاسو ته لیکل دی ریوارډ هیسټري. په دې ریوارډ هیسټري باندې به تاسو کلیک وکړئ.
کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته په پروسیسنګ باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو کتلی شئ چې په 48 ساعتونو کې به موږ تاسو ته دغه ټوکن راکړل شي، نو له یو ورسته به تاسو استفاده ترې کولی شئ. نو ملګرو که چیرې مو دغه ویډیو خوښوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه اخر شي، بیا دلته غواړم.